السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال مات رجل من المدينة. د عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه څخه روایت دی چې یو څوک په مدینه منوره کې مړ سو. ولې د بیا په مدینه منوره کې زو کړی و او هلته مړ سو، یعنې په خپل پلرګني وطن کې مړ سو. فصلی علیه رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې لمونځ ورکړي. ثم قال یا لیته مات بغیر مولدي، کاشکې بل ځای مړ سوی وای، دا د پلار په ټاټوبي کې نه وای مړ سوی. قالو صحابه کرام ورته لما ذاک یا رسول الله، ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ان رجل اذا مات بغیر مولده، په تحقیق سره یو انسان چې په خپل ټاټوبي د پلرګنۍ کې نشي مړ، یعنې په خپل وطني پدري ځای کې نشي مړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په ورځ د قیامت په جنت کې د عمره اندازه پراخي ورکول شي چې هدی له وطن څخه پردیس وژل سوی دی او له وطن څخه لرې مړ سوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک که دی په مدینه کې نه وای وژل سوی، نه وای مړ سوی، بل ځای مړ سوی وای، په جنت کې بیا مقام زیات وای، په جنت کې بیا هغه نعمتونه ډېر وای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خو د امت نعمتونو د امت د آخرت په زندگی باندې پسې و، د دنیا په زندگی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نه و پسې، هغه آخرت رسموي. هغه موږ چې په دنیا کې مو ویښتان سپین کړه. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنه بارک روایت کړی ده. وایي موت غربة شهادة، دغه د غربتو د مسافرۍ مرګ دا شهادت دی. بار له ما څخه پوښتنې هم سوي دي چې دغه مسافرۍ کې څوک مړ شي دا شهید دی که نه دی شهید؟ بلکل شهید دی. واخرج طبراني بإسناده عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم، د صحابي څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یو ورځ وویل ما تعدون شهید فیکم، تاسو شهیدان څوک بولئ، څوک شهیدان دي؟ صحابه ورته وویل قلنا یا رسول الله من قتل فی سبیل الله، هغه چې په جهاد کې یې سر ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل که د غیر اواخې نو زما د امت شهیدان خو بیا لږ دي، بلکې زما د امت شهیدان ډیر دي. من قتل فی سبیل الله فهو شهید، که څوک په لاره کې د جهاد مړ سي هغه شهید دی. ونفساء شهیدة، هغه ښځه چې په نفاس کې مړه سي هغه شهیده ده. هغه ښځه چې په حمل کې مړه سي، پر حمل مړه سي هغه شهیده ده. والغریق شهید، چې غرق سي په اوبو کې. والحریق شهید، چې وسوځل سي. والغریب شهید، او دغه رنګه دغه د نس په مریضي باندې چې مړ سي دا هم شهید دی. او دغه رنګه د جابر بن عتیق رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رالی، عبدالله بن ثابت مریض و، پوښتنې ته رالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ ورباندې وکړي فلم یجبه، هغه غږ نه وکړه. فاسترجع رسول الله صلی الله علیه وسلم انا لله و انا الیه راجعون ووایه. دلته دغه صحابي قریبان پوه سوله چې وفات سوی دی عبدالله بن ثابت په ساحت نسوه، ښځو په غاړې کلی ژړلې. ابن عتیق وایي ما دوی ته ویل چې مه ژاړئ مه ژاړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پرېږده، بس د الله قضا چې راله نو د بیا وژل کېږي، بیا د چا په مرګ په ژړا باندې نه راګرځي. دلته د دغه صحابي لور رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وویل والله انی لارجو ان تکون شهیدا فانک کنت قد قضیت جهازک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل دغه صحابیې ته چې شهادت تاسو کوم چیست شهادت د شهادت مرګ وایست؟ هغه ورته وویل القتل فی سبیل الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وویل یا المبتون شهید والغریق شهید وصاحب ذات الجنب شهید، چې دا په بغل کې دانه راوخیږي چې دا د سرطان دانه ده. والذي يموت تحت الهدم، چې تر دیواله را لاندې مړ شي دا شهید دی. والمرأة تموت، وهغه ښځه چې مړه شي په حالت د ولادت باندې دا شهیده ده. حدیث رقم 409 صفحه 126. المتجرع به بالثواب العمل الصالح، د امام دیمیاطي رحمت الله علیه چې په 614 سنه کې وفات شوی دغه کتاب دی. نو محترمانو د سفر مرګ، د غربت مرګ، د مسافرۍ او د هجرت مرګ دا شهادت دی. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته
اجرونه راکړي او عوضونه دې راکړي. دا بعضې وروڼه په خارج کې مسافر دي، ځکه چې پر انسان څومره تکلیف راځي هغومره الله هلته وسایې درته جوړوي. نو دا د هجرت په مینو کې او دا په بل وطن کې اختر و شادي و غم دا واقعیت ډېر تکلیف غواړي، ډېر زور غواړي. نو اجرونه او ثوابونه یې بیا هم ډېر دي. حتی بعضې خلک چې مسافر وي په غربت کې مړه سي، الله جل جلاله ډېر اجرونه او ډېر عوضونه ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي په حق کې ویل کاشکې دی دلته نه وای مړ سوی، کاشکې پر بیابان مړ سوی وای. نو دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لورینه و پیرزوینه و پر صحابه کرامو باندې. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته هغه څه رانصیب کړي د آخرت خیر مو کې پکښې وي، د آخرت مقامات، د آخرت زندګي چې کې برابرېږي هغه طاعت الله رانصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.